ژر راځه ورور موږ د نیم ساعت کې د یخ ته ناست یخی چیرې وای ساریس دوی بار کار کې ځنډ کې ګرد عمر دی ځنډېږي ته د ویش خبرې شروع دي ویش بله ویش خوا د ماښام خبره سره وسوله و دا سرای د ده دی دا اوس چې پکښې کړي دغه سرای و څونه غټ دی دا د ده دی نو خو باغ بیا ستا دی ډک باغ دی نو 100 روپۍ نه سره معلومېږي دغونه باغ در ورسېدي د ویش تا وکړې ګردو موکې خو اوس یې زه دا بیا ګردو موکې خیر دی مشر دی وختي بېدېږه دغه رقمه دی خو ګوړی به کښې نستلی وې ماښام نو چې زه بېدیم دی ولې ویش کړي خو ما خبر کې راویړ شي لیکن خبر دی بس باغ ستا دی ګرد سر در پایه پورې که انار دی که انګور دی دغه سرای د ده دی 2 منزله سرای دی محمد او ګرد حساب کتاب په داړه دی پاتې سو کوچنی مارکېټ د 2-3 دوکانه دا زما دي هغه بیا د سړک پر غاړه دی څه په ګرانه بیه خرڅېږي مځکه سوه ایله مځکه سوه غنم هغه ګرده دی صحیح دی زه په خوشحاله ته په خوشحاله به د خپل باغ باندې د خپل هغه سم مارکېټ دوکان وخت مرته کوچنی باغ راخي دا خوشاله سم به وروره کار شي نه کولای روانه و دا رقم کیسه که روانه په میاشتو ولاکه زموږ څه جنجال خلاص خبره واره دا وروره بیکاره سړی دی ګرده ورځ ایسته و دورې زغرې ماخستان وختي پسې بېدي نو خو باید باغ مارکېټ 2-3 دوکانه ورسره راکړي برخ نو بیکاره دی چې شو کې کار خوان نور کوي نو خو زه هغه بیکاره یم باید هغه کوچنی باغ راکړي او 2 دوکانه ورسره راکړي او بیکار یم کار نه سم کوي کې راځي وروره جنجال مه جوړ بالا بېخیري مه جوړوئ ویش سوی دی بس صحیح دی وروره الله صحیح دی توکل په خدای خیر ته مشر یې ویش تا کړی دی نو څه په کوي ته خوشاله احمد وروره زه بیخي خوشحاله ته خوشاله ته نه ویش خو تا وخت خو باید خوشاله ته خوشاله به دې و خوشاله یم بس ته خوشاله سوې بالا سید زوم خپل خوشاله یم الله وزره خیر والا څه دی چې خوشحاله بس و موږ زه غواړم چې ورور د نور رقم دا جنجال دا په ویش کې را نه او شي بیخي صحیح دی ما دا خبره ده بس اوس ګرم موافقت سره ورسېږي بس موږ هم دغه یو خبره ستا پکې پلا وروره ګرده پر دغه فیصله سره اوس ګرده خوشحاله اوس بیا خبره د چیش ده دا ما جنجال جوړي اوس زړه غواړي چې باغونو ورکوم ځکه موږ ګرده ورکوم جنجال نه جوړم جنجال ونیا که جوړوم شته خو وکړه کومه خبره ګوره موږ دا څلور رونه یو شکر دی پکښې راله معنا جنجال جوړ شو دی خو دې خبره وکړي که د منلو وړ ورسره وبیم خو دا درې خوندې چې پاته دي دغه ته ولې یو شی نور کوي تا د خوند موضوع پرېږده دلته موږ خوند چیرې وې خوند درې خوندې پاتې حق لري خبره ده دوی خوندې چې دي دوی کشرانې خوندې هغو خو ما ته خپل اکره بخښلی دي دا بیا بل هغه سره یو شو د خوند اکثر یو شو ته خو د هغه ته ناست چې کله د دې دایره وګرځې کله د خور دایره وګرځې ما ته خو په خپله خوښه را بخښلی چا مخکې در وبخښي څه شاید لري چې خوراک تر وبخښي شاید هغه د خپله به ټلیفون ورکوي درځه هغه دوه تا در بخښلې زه ته پر هغه دوه ګرانې بلکل دا مشر حق خو ورکړم هغه چې دلته هغه ما غواړي هغه ما ته رابخښي زور زم کور ته اولادو ته یو څو جوړې کالي وړم هغه ما ته رابخښي دا څونه غټ شرم دی چې بدکار دی چې مځکه موږ رخصه ګرځي موږ خلیان پکې ګرځي ښه غلطه خبره ده امانه بخښي ګرځي هغه ما ته رابخښي خلک به څه وایي د څه دی وې ستا د مځکه د څه و دا پلار در پاته ده خلاص نو ستا د بدې تور پاتې سي نو خدای کیسه ده نو خو ته هم نه د ګټلې نو شرم دی بدکار دی غټ اولادونه لري خو ته څوم غټ یې کوي یو وروره ولې دونه جنجال پر کوي تا ولې وخت خبره د هغه د وروره دوره بخښلې دي هغه وایم ما ته بخښلې دي هغه هم بیرته پر درو تقسیمېږي ولې پر درو تقسیمېږي شکه یوازې خو بیا نه وړي نو دی ته جنجال جوړوي جنجال جوړي هغه جلا خبره ما د هغه د هغه دوه اک چې دی هغه هم سره معلومیږي د ګردو خوندې دي زه پر ګران یم حکیم دې د ګردو خوندې کې ګردو حق ورکوي یا زه پر ګران یم خوند زم ګران یم خو حق مې نه زړه کې رسېږي کومې خوا پر ګران ته په ژوند دغه شنه خوریانو د خور ته یو 500 یو سره دی چیر ورکوي دی تا کله کړی دی ما څه نه غواړي پر ما زړه سوځي پر ګران یم پر وسوځه ما زړه پر سوځي اخته کار کوي دا دي زما څه نه غواړي په سو واري په سو واري مې پیسې ورته نیولې هغه ستاسو نه غواړم ګوره تا هغه زهیر مخ ورته نیول چې زه خو نه لرم زه پر ګران یم خو خیر وس هغه موضوع پرېږدي وس راځو د ویش موضوع ته کوم ته حق ورکوو خبره پر دې ځای خلاصه ده یو ګوړې ودرېږ دې سړي ته وبخښلي شکر دی و ما ته رابخښلي چاته دته یا مات د تیر بخښلې دي پاتې سو یوه د یوې خور ته هم ننواتې ورځو زارۍ په هره لار چې منې ورته وایي چې د حق تېره سه په زموږ د یا بل شم کو ته وروره زما یوه خبره اورئ ودې بخښو نو زما خبره دا رقم ده
تاسو به ګرده نه راسره ځئ چې ورې بیا جنجال شروع وي وروره پردي خلک دي د خسرګنۍ کور دی زه ورځم یوازې ما ته یې رابخښې ما زه خوابدی یم جنجال نه دي جوړ کړی اخشان ستاسو خوابدي دي خوندې خو نه دي راڅه خوابدي هغه مشره خور د حق غواړي شرمېږي خو ورور یې خبره درته کوم هغه هم زور ځم ما ته خپل حق رابخښې بس دا ټول ښه خبره چې راویې بخښې وروره تاسو ته نه در کومه بد کار دي سبا له خلک وای غټ ورونه د چې دی ورونه ویاشه سره وکي خوندې په مابین چې دا غس پرې شوی دا ښه خبر ده دا یوه خبره تاسو دا خبره دې ښه وکړه چې راپور دې کړه دا حق ده د هغو حق به هم سره وویشو دوه خو رابخښلی دي هغه بلې ته زور ځمه تاسو به ګرده نه راسره ځئ هغه بیا ما ته راوبخښي د درو سره حق به جلا ما ته پسې راکړي زه به م کور ودانۍ هم وایم په جنجالو په دې نه ورور ته زه در حق نه تېرېږم ورور ته تېرېږم خور ته حق نه ورکوم بس چې راویې بخښي دی ښه په یې دا موضوع بیرته د سره شروع کېدل غواړي یا د سره شروع کېدل بیرته سره کښېنستل غواړي خوندې به ناست وي بیا به ویش کوو بله کم نه کېږي سبا جنجالونه درته پېښېږي ستا زوی و د خور زوی به باره سره در ګریوانو بیا سره نیولي زه زور ځم خط به لیکم خوندې نه خبره ما ته لیکلي خط راکوي درې خط راته لیکي زامن یې نه در بخښي د هغو زامن یې نه در بخښي وروره چې ما ته خور راوبخښي زوی بیا څوک دی ګوته په ولګوه ده ما ته راوبخښي چې ما ته خور راوبخښي اوسه ګوته پر یو ځوان ولې راولګي نسو پیدا چې خور ته حق وروبخښي دا یو داسې نارینه ولې نسو پیدا په ستس کې نګه سره ولې نسو پیدا چې خور ته حق وروبخښي دا روان دي ښه په یې چې راویې بخښي ورونه ولې در اوسه نه دي وربخښلي ورور ته خو د هغه ور پاتې دي خور خو چې د خسرګنۍ د خاوند دي اولادونه دي هر څه لري هغه خوښې خسر دي ورونه هر شی لري ځوانان خطوم لري نو همزه خو وروره دا دي هر څوک ورونه لرم دا دي زه د همزه کې بده خبر ده باید تر اوسه پورې هر حق خور وبخښل دي ورور ته ورور ولې نسو پیدا چې خور ته حق وروبخښي دغه دومره وبخښي لکه نورې خوندو چې دنیا ته وبخښي بالکل رښتیا هم دغه زما باغ دی که مې هغه خورې هغه خو هغه د خسرګنۍ لري ورور اولادونه دي د هغوی کیسه اوږده ده که هره خور که دا ده چې وربخښلی دي که دا نور حق دي چې هر یوه حق غواړي زما پر چارچوب بیا ولاکه پښه راواوښتل خبره خلاص ما څه وختي لا خوا به دی د پنځه کاله نه در راغلی به خود خوا به ستاسو زورور اخلاق دي د زموږ کر راځي د ګر سره کې چندانې شی دی له نه پیغور کم ځوان خیر ته اوس پرېږده حق وروبخښي چا وایي خور ته حق وروبخښي هر ځای چې ګورې خور ورور ته حق وروبخښلی خور پلار ته حق وروبخښلی خیر زه اوس درسه ځمه سبا د جمعې ورځ ده فارغه یم ورځم دا خوندو کره ورګرځم ورور ته وایم چې راتلونکې پنجشنبه یا یکشنبه ورځ وښیم چې په دا باندې راسئ په هره موضوع کښېنه خبره ده زور ځم یوازې دا ځای خلاصه ده ستا په دغه کې چم دی د خوند سره ماسې دغه کوي ته ورسره دا په دغه کې چم دی د خوند سره راکړه اخي ګوره بخښل مخښل نشته ښه چې در ویې بخښل هغه بېرته پر داورونو تقسیمېږي بله خبره یا زه خو په څلور سره نه تقسیموم یا زما خپل حق دی ما ترې رابخښلی دي زه هېچ چا ته نه ورکوم هغه خو صحیح دي دی یا دې ولاړ شوله هغه سره 50-50 کوه د خلکو پر چم یا دی نه در خبروم که ډېره خبرې نو دا خو ته بیا ما سره ډېر شریک کېږي زه ولاړم وروره زه خپله اخلم هغه زما دی والله که خوند راڅه پر واښه دا دی اوس به موږ راولاړېږو خوند ته به حق وربخښو ورک